څوک او ولې د شیخ هیبت الله لرې کول غواړي؟ څنګه د شیخ هیبت الله لرې کولو لپاره کار روان ده؟ ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم راسره شریک کړئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د طالبانو د کورنیو چارو څارسنبالي وزیر سراج الدین حقانی هڅه کوي چې د طالبانو د دفاع وزارت چارسنبالي وزیر لپاره د طالبانو زیات ملاتړ په برابرولو سره هغه د ملا هیبت الله اخندزاده پر ځای د طالبانو مشر شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل نوي راپور کې چې د دې شورا د کمیټې د مشر هرنان پراسلوس له خوا لیکل شوی و، راپور د روان زیږدیز کال د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او شنبه د غبرګولي په شلمه خپور شوی دی. د دغه راپور پر بنسټ حقانی هڅه کړې چې د ملا هیبت الله مذهبي مشروعیت کمزوری کړي او د طالبانو د علماو شورا قانع کړي چې نوموړی د دې ډلې د مشرۍ لپاره مناسب نه دی. په دې راپور کې دې ته اشاره شوې چې حقانی د طالبانو د مشرتابه د څوکۍ ترلاسه کولو پر ځای تر دې مهاله د پاچا جوړونکي رول لوبوي. په دې راپور کې یادونه شوې د طالبانو د رهبرۍ ترمنځ اختلافات څرګند دي، خو طالبانو خپل یووالی او د خپل مشر د واک ساتلو ته لومړیتوب ورکړی چې لا نور هم د پیاوړي کېدو په حال کې دي. راپور وړاندوینه کوي چې د طالبانو داخلي یووالی به تر راتلونکي 1 یا 2 کلونو پورې وساتل شي او داسې نښې نشته چې په کابل کې میش نور طالب چارواکي به وکولی شي د سیاستونو پر ټاکلو د پام وړ تاثیر ولري. د امنیت شورا په وینا د طالبانو ترمنځ اختلافات په خوست ولایت کې د سراج الدین حقانی له وینا سره سم پیل شوي دي، چیرته چې هغه د دغې ډلې په رژیم کې د واک پر انحصار سختې نیوکې وکړې. په راپور کې دا هم لیکل شوي دي چې پر هیبت الله اخندزاده را چاپېرولو ما هغه ته مشوره ورکړې چې د نورو نظرونو ته غوږ ونیسي، خو هغه د طالبانو د کورنیو چارو له وزارت د سراج الدین حقانی د ګوښه کولو د دې ډلې د دفاع وزارت له څوکۍ د ملا یعقوب او د ملا یعقوب د مرستیال فضل محمد مظلوم د ګوښه کولو پریکړه وکړه، خو د ملا هیبت الله د واکمنۍ د ننګولو له امله دغه برطرفي عملي نه شوه. امنیت شورا زیاته کړې چې له اختلافاتو سره سره به د طالبانو ترمنځ همغږي تر راتلونکو 1 یا 2 کلونو پورې وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تل د مشرانو ترمنځ اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي دي. طالبانو تر اوسه د امنیت شورا د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې کمیټې په خپل نوي راپور کې لیکلي چې طالبان بیرته د نوي لسیزې پښتون محوره سیاستونو ته ورګرځېدلی دی.